أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. مخکې آیت مبارکه کې د عدت په دوران کې د رجوع کولو او د نه کولو مسائل بیان کړل. دی آیت مبارکه کې د عدت ختمېدل نه پس چې کله په دغه عدت کې رجوع ونه کړلی شي، نو د هغې نه پس د یو مسلې حکم بیانوي او د دور جاهلیت د یو غلط رسم رد کولی کېږي په دې کې، لکه څنګه به چې دې مخکې آیت کې هم د یو غلط رسم رد وکړلی شو چې هغه زنانو ته تکلیف ورکولو او د هغوی ته بار بار رجوع کول، نه ښځه کول او نه پرېښودل. دلته کې د یو بل غلط رسم چې هغه کله یو سړی ښځې له طلاق ورکړي او د طلاق نه پس عدت ختم شي، نو بیا که فرض کړه دا ښځه خاوند یو بل ته دوباره رضا شي او دوی محسوس کړي چېرې مونږ خامخا ناړامي وکړله، زموږ یو ځای زندګي تیریږي، او که څه دا زنانه ناکام کوي او څه ورسره نارینه هم ناکام شروع کړي، نو د دوی زندګي هغه یو ځای تیریدی شي. نو فرمایي که دوی دوباره نکاح کول غواړي، نو بیا پکار ده چې د دې زنانه اولیاء، یعنې د دې چې کوم هغه واکداران دي، مور پلار خویندې وروڼه، هغوی دې بیا دغه زنانه نه منع کوي. لکه په دور جاهلیت کې داسې وه چې کله به یو سړي یوې ښځې له طلاق ورکړلو او بیا به د طلاق نه پس هغوی دوباره نکاح کول غوښتل، نو د زنانه د هغه جنۍ پلار وروڼه هغو بیا ضد ونیو چې نه، دا مونږ تاله یو پیر درکړې وه او تا طلاقه کړله، دا بیا تا ته هیڅ چرې نشي میلاویدی، دا نکاح دوباره چرته هم نشي کیدی. نو د دې نه به یې زنانه منې کولې. نو فرمایي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کله چې تاسو طلاقې کوئ زنانه، فبلغن اجلهن، او د دوی عدت ختم شي، فلا تعضلوهن، نو تاسو دغه زنانه مه منع کوئ، ان ینکحن ازواجهن، چې دوی د خپل خاوندانو سره دوباره نکاح وکړي. فرمایي چې د دې آیت شأن نزول کې هغه د معقل ابن یسار یو صحابي واقعه ذکر کړې ده چې د هغه خور هغه نکاح کړې وه، د نکاح نه پس هغې ته طلاق میلاو شو. د طلاق نه پس بیا چې کله عدت ختم شو، نو بیا هغه ښځه خاوند په خپلو کې دوباره نکاح کولو ته روغ شول. نو دغه صحابي هغه منع کړل چې نه، تاسو دوباره نکاح نشئ کولی، یو پیر مونږ په ده باندې احسان وکړو، د زموږ د احسان ډېره غلط
هغه سیله مونږ له راکړه، نو دوباره مونږ د سره رشتہ داری نه غواړو. نو پای باندې دا آیت مبارکه نازل شولو. فرمای چې دا خود دې شان نزول دی او دا آیت چې دی دا عام دی. د طلاق نه پس زنانه د نکاح نه منع کول، که دا منع کوونکې د دې زنانه هغه مور پلار او د دې رشتہ دارانی، یا د دې خاوند مور پلار یا رشتہ دارانی، یا دغه خاوند د دا ضد نیولی دی چې بای لکه دا چونکې زما ښځه پاتې شوې ده، اگر چې اوس ما طلاقه کړله دا به د بل چا سره نکاح نه کوي، دا خو زما هغه بې عزتي ده. نو دا خبره فرمایي چې دې آیت کې د دې رد کړلی شوی دی چې دا ستا ښځه وه د هغه وخته پورې تر څو چې ستا په نکاح کې وه، او کله چې تا دې له طلاق ورکړلو او د دې عدت ختم شو، دا اوس ستا ښځه پاتې نه ده، نو تا ته دا حق نه جوړېږي چې ته یې چېرې په دې کې زما بې عزتي راځي او دې کې خو ما ته زما غیرت دا تقاضا نه کوي چې دا د بل چا سره نکاح وکړي. نو فرمایي چې تاسو به دوی نه منع کوئ، نو د ښځې مور پلار خویندې وروڼه یا د خاوند مور پلار خویندې وروڼه یا د ښځې هغه خاوند هغه دغه ښځه منع کوي چې دا د بل ځای کې نکاح نه کوي. دا دې ټولو صورتونو ته دا آیت مبارکه شامل دی. نور خلق د هغې نه منع کوي، دمکیانې ورکوي یا رکاوټونه جوړوي یا خلق لمسوي، دا دې ټولو خبرو ته شامل دی. نو فرمایي چې فلا تعذلوهن، نو تاسو مه منع کوئ دغه زنانو لره ان ینکحن، دا چې نکاح وکړي دوی ازواجهن د خپلو خاوندانو سره. دلته کې هن به ضمیر راجي شي په دې اول صورت کې هغه اولني خاوندانو نه د منع کوونکو په صورت کې، او که دویمه معنی مراد شي چې خاوندانې منع کوي، نو بیا به ترې مرادي نوي خاوندان دا د یو نوي خاوند سره نکاح کول غواړي او د دې نه دا زوړ خاوند منع کوي، نو فرمایي چې دا درست نه دي. او دا دومره یو اهم مسله ده چې دې باندې وروسته 3 تاکیدونه راوړي دي. اذا ترازوا بینهم، کله چې دا دواړه راضي په خپل منځ کې، میا بیوی چې دا ښځه خاوند دوی په خپل منځ کې راضي دي، دا که دا زوړ خاوند دی یا یو بل څوک، نو چې په خپلو کې راضي دي نکاح کول غواړي، نو فرمایي تاسو دا مه منع کوئ. لکه زموږ د پښتنو په معاشره کې هم داسې غلط خبرې رایج دي او دا خلک خپل د غیرت او د خپل عزت خلاف ګڼي. یا زنانه منع کوي چې نه تا یو پیر نکاح شوی دی نو اوس ته دوباره نکاح مه کوه، دا د پښتنې ښځې صرف یو نکاح او بیا یې دوباره نکاح نه وي. دا د پښتو غلط روایت د شریعت مخې ته آړ جوړول، دا چې دی نو نه دی درست. نو فرمایي چې دا کله دوی په خپلو منځ کې رضا دي، ښځه هم رضا ده او خاوند هم رضا دی، نو دوی مه منع کوئ. فرمایي بالمعروف، د دستور مطابق، عام چې کم دستور دی
هغه شان دوباره دوی نکاح کول غواړي دا مه منع کوئ. ها که اسی تعلقات ساتي بغیر د نکاح نه دا چونکې دستور نه دی چې بغیر د نکاح نه دی هغه ښځه خاوند دوباره تعلق ساتي بغیر د نکاح نه، نو دا د معروف د دستور خلاف ته، دستور داسې نه دی. نو فرمایي چې بالمعروف د دستور مطابق دستور د نکاح کولو دی، نو دوباره دوی تعلق ساتلی شي لیکن په نکاح سره به تعلق ساتي، بغیر د نکاح نه به تعلق نه ساتي. ذالک یوعظ به، دا حکم چې کم بیان شو چې تاسو دغه زنانه یا نارینه د دغه نکاح نه مه منع کوئ، ذالک دا حکم چې دی یوعظ به نصیحت کولی شي په دې سره من هغه چاته کانا منکم چې ستاسو نه یؤمن بالله او په الله ایمان لري، په تاسو کې چې څوک هغه په الله باندې ایمان ساتي والیوم الاخر او د آخرت په ورځ ایمان ساتي، نو هغه به د الله تعالی دی حکم ته ګوري او دوی به نه منع کوي. او که یو سړی په ایمان او په اسلام څه کار نه وي او هغه وایي چې نه زما غیرت او زما پښتو دا ما دپاره اول ترجیح دی، نو د بیا هغه ایمان پلته وو، د ایمان خیال ونه ساتو. د ایمان نه خو مراد دغه دی په الله باندې ایمان، د الله تعالی احکامات منل دي، نو د الله حکم ونه منو، رسم لی توجه ورکړله. رسم او رواج یو غلط رسم د غیرت په نوم باندې هغې له ترجیح ورکول او د الله حکم وروسته کول دا د ایمان تقاضا نه ده. نو فرمایي په تاسو کې چې څوک ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې، په دې حکم سره هغه ته هغه الله تعالی واعظ ورکوي، نصیحت ورکوي. ذالکم ازکا لکم و اطهر، دا دویم تاکید دی. فرمای چې دا زنانه او دغه نارینه یا بل نارینه دا د دې نکاح نه ځکه مه منع کوئ چې دا ډیر د پاکۍ سبب دی. دغه زنانه چې د هغوی یو پیرې نکاح شوې ده، نو دا هغه دوباره د نکاح نه منع کول دا د ګناه دپاره مواقع فراهم کول دي، دا هغه د ګناه دپاره یو ذریعه جوړول دي. نو دغه زنانه چې دي چې د هغوی یو پیرې نکاح شوې ده او دوباره هغه نکاح کول غواړي او ته یې منع کې، نو ته خامخا د معاشري پاکوالی پاک دامني چې ده هغه ته ختمې په معاشره کې ناسور جوړې، د ګناه اسباب مهیا کې. نو فرمایي چې دا حکم منل چې دي چې دغه زنانه نکاح وکړي دا زیات د پاکۍ سبب دی. و اطهر او ډیره صفا خبره ده، په دې سره پاکیم راځي، یعنی د ګناه اسباب ختمیږي او د معاشري صفایي پې راځي، په معاشره کې د ګناه دپاره اسباب ختمیږي. والله یعلم وانتم لا تعلمون، او الله تعالی پوهیږي تاسو نه پوهیږئ، نو تاسو د الله تعالی حکم ومنئ او دغه
معاشره د ګناه نه پاکه کوي. و اذا او هر کله طلقتم النساء چې طلاق کوي تاسو زنانا فبلغن نو ورسی دغه زنانا اجلهن خپل نیټې ته فلا تعذلوهن نو ممن کوي دغه زنانو لره ان ينکحنا دا چې نکاح وکړي دوی ازواجهن د خاوندانو سره اذا تراضوا کله چې راضي دوی بینهم په خپل منځ کې بالمعروف د مسلمانانو د دستور مطابق ذالک دا یوعظو نصیحت کولی شي به په دې سره من هغه چاته کان منکم چې ستاسو نه یؤمن بالله ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ذالکم دا حکم چې دی ازکا ډیر پاکونکی دی لکم تاسو لره و اطهر او ډیر صفا کوونکی دی والله یعلم او الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته دې باندې پوره عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.